د شیخ هیبت الله او ملا یعقوب تازه او نوی جنجال. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. عبدالسلام ضعیف بی بی سی ته 95% طالبان پر ښځو له لګول شویو محدودیتونو سره مخالف دي. د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ کې اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر عبدالسلام ضعیف له بی بی سی سره مرکه کې ویلي چې 95 سلنه طالبان پر ښځو د زده کړې او کار د محدودیت په اړه د خپل مشرتابه له فرمانونو سره موافق نه دي. ښاغلي ضعیف ویلي هغه طالب مشران چې پر ښځو له لګول شویو محدودیتونو سره مخالف دي د طالبانو له مشرتابه سره وخت نا وخت پر دې مسلې خبرې کړي او مشورې ورکوي. خو د ښاغلي ضعیف په وینا د طالبانو مشرتابه لا تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. ښاغلي ضعیف د بی بی سی د نړیوالو چارو له مشرې خبریالې لیز دوست سره مرکه کې د بی بی سی راډیو 4 مرکه کې ویلي باوري دی چې اوسني طالبان د نوي لسیزې له طالبان سره ډیر توپیر لري. عبدالسلام ضعیف ته څرګندونې پر داسې مهال کړي چې وړمه ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر په تازه محدودیتونو کې د بامیان ولایت ملي پارک بندي امیر ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګاوه. شیخ محمد خالد حنفي وویل ښځې لا هم حجاب نه مراعاتوي، تر هغو مو چې اصول نوي جوړ کړي بندي امیر ته ښځې او زموږ خویندې نشي تللی. عبدالسلام ضعیف د طالبانو اوسني نظام کې کومه رسمي دنده نه لري. هغه 1990 کلونو کې د طالبانو له لومړنۍ واکمنۍ کې اسلام آباد کې د دوی سفیر و او د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته یوه لنډه موده ګوانتنامو زندان کې بندي و. په داسې حال کې چې ځینې پر دې اند دي چې اوسني طالبان د 90 لسیزې له طالبانو سره ډیر توپیر کړی، خو ښکاري چې په ځینو برخو کې دوی د هماغې لومړنۍ واکمنۍ چلند غوره کړی دی. ښاغلي ضعیف وایي طالبانو ته یې سپارښتنه دا ده هر څومره چې ژر ممکنه وي له لګول شویو محدودیتونو لرې کړي. په دې مرکه کې ښاغلي ضعیف له لویدیځ په تېره امریکا تورنه کړه چې د افغانستان د اقتصاد مخ په زوړ حالت لامل ګرځېدلی او د افغانستان له خلکو سره همکاري کوي. ښاغلي ضعیف وایي دی د طالبانو استازی دی بلکې کابل کې اوسیږي او اوسنی حکومت یې هره کړنه څاري.